الله صاحب محمد عمر رحمت الله علیه یک شخصیتی بود در وقت رهبریت افغانستان و جهاد گرفت که خانه جنگی شروع بود. افغانستان در تجزیه بود، میخواستند از دروکا که افغانستان تجزیه کنه. خب به فضل خدا او که وقت رهبریت شروع کرد، تاثیر ازی رحمت الله علیه اقدر بود که هیچ کس به دیگر راه نمیره. کل در یک راه مستقیم در تحت رهبریت از یا شروع به کار کرد و در خیلی کم وقت تمام افغانستان در یک راه در یک مستقیم رای را هدایت کرد. مولوی صاحب محمد عمر یو خوش شخصیت و موږ عوام تر خوشاله او تر راضي او د دغه برکت ته چې موږ تاسې اوس په خوشاله په سوکالۍ سره ژوند کوو. د حکومت سره موږ ډېر جوړ یو، سره خوشاله یو. خوش شخصیت و د وطن اشغال لاړه. خاصش اینمی بود که مردم افغانستان اسلامی باشد و شریعت باشد و کل کارهای شامو نظامی که فعلا در وجود است همه چیز میتلبیست. همین خواستش بود و خاطر می ملت افغانستان که ما اشغال نباشیم و ما خوب باشیم و تکرار ما همین باشد و خوب کل سخنش هم به همین چیز بود. سړی و بهترین سړی و د موږ امیرالمؤمنین و په افغانستان باندې دلسوزي کوله. د 10 روپیو شی موږ ته په 1 روپۍ راوستی و. موږ ترې خوشحاله یو. دی د خدای هغه دنیا ورته ګلې ګلزار کړي، جنتونه یې په نصیب کړي او دغه مجاهدینو ته دې هم خدای برای ورکړي، خدای دې کامیابه لري، خدای دې دوی ته توفیق ورکړي چې په افغانستان باندې د مسکینانو، په یتیمانو، په غریبانو باندې رحم وکړي.